بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو دوستانو، زه ستاسو ورور نجیب الله شینواری ډېر سلامونه مې ومنئ. دا زموږ فیسبوک پاڼه شینواری سپیکس ورسره پښتو کې لیکل شوي نجیب الله شینواری کرکټ تبصرې، یوټیوب شینواری سپیکس او ټیک ټاک هم د شینواری سپیکس په نوم باندې. نن شروعات کو ستاسو ټولو د ډېر مبارکي. راشد خان صاحب زموږ ملي اتل د T20 کپتان وټاکل شو. موږ ویلو راشد خان صاحب د کپتان شي او راشد خان صاحب به ښه کپتاني بهترین چویس دی په اوس وخت کې. هماغه شی وسو، راشد خان د T20 کپتان شو. یو څه مشکلات پکې وو. هغه مشکلات اصل کې د بورډ کوم کسان چې دی په بورډ کې دننه دوی داسې به وي چې راشد خان په دغه نړیوالو لیګونو کې بیزي دی، وخت ورسره نه ډېر زیات مصروف دی. ګوره موږ او تاسو ته اول افغانستان دی، پس د دې نه لیګونه هر څه دی. راشد خان په افغانستان راشد خان دی او دا کېدی نشي چې راشد خان خپل وطن سره مینه نه لري. هر څوک غواړي چې د خپل وطن کپتاني وکړي، مګر په طریقه باندې. تیر ځل چې لرې شوی ناجیزه ورسره شوی و، په هغې باندې یو څه د انسان زړه، مونږ انسانان یو خفه کیږي، ځکه هغه شی باید چې ته یو څوک کپتانۍ په طریقه به ورسره خبرې کوي. دا خبرې چې بورډ کولې چې نړیوال لیګونو کې دوی ته شرم پکار و چې داسې خبره یې کوله، ځکه ته کرکټ بورډ یې، د نړۍ هر کرکټ بورډ خپل پلیر ته اول خپل نیشنل ډیوټي ته راغواړي. دا ورته مهمه. ته چې NOC ورنه کې هغه نشي لوبېدی. او بل راشد خان کوم یو لیګ نه دی پرېښی. ګوره بګ بیش کې سکال لوبېده، تاسې د آیرلینډ میچونه په دغه کې واخیسته، دوبۍ کې 3 میچونه، هغې دپاره هغه بګ بیش پرېښوده. ایډیلیډ سټرایکر یې تقریبا هغوی نه راغی درته. نو نور د ملي ټیم دپاره لوبه څنګه چې یو سړی د بګ بیش غوندې لیګ درته پرېږدي او ستا د آیرلینډ لوبو ته تا ته راځي او هغې نه وروسته هم ته چې هغه نړیوال لیګونو کې مصروفه دی او وخت ورسره نه وي، نو دا د دوی یو داسې دلیل و چې د نه منلو دلیل و. خو موږ هم پې څه نه وی، ځکه موږ ته معلومات و چې دننه سټوري څنګه ده. کار وسو، شکر دی، الحمدلله. راشد خان صاحب ومنله او دوی ورسره په طریقه خبرې وکړه، کنوینس یې کړه چې ګوره په راتلونکي کې مثلا موږ به تا د لانګ ټرم دپاره ډېر وخت دپاره کپتان ټاکو. څوک داسې کپتاني نه غواړي چې ته یې راولي او خواري وکړي یو سیریز دپاره او بیا لاړ شي. اول ته بیا تا ورسره ټیم کې ازغر مچولی، هغه ورته چې درغلم بیا درغلم، زه راغلی یم بیا به راځم او بیا به راځم. نو ټول پلیران یېرېږي چې ولا د اصغر صاحب بیا را نشي. دې د خاطره باید یو لانګ ټرم انشورنس ورکړي چې یاره بس ته کپتان او ته به خپل ټیم مخکې بیایې. او T20 دپاره راشد خان بهترین کپتان دی. نړیوال جام راځي، تا سره باید داسې څیرئ چې هغه نړۍ کې ریسپیکټیبلي چې څوک یې ګوري هغه یې چې والله د نړۍ ټاپ بالر دی. د افغانستان ټیم چې دی they are capable of surprise، همیشه سرپرایز ورکولی شي. led by راشد خان. پوه شوې، راشد خان د دوی کپتان دی. نو دغسې وخت کې دا زموږ د کرکټ ته نورم پرمختګ ورکوي. او بل کرکټ کې چې څومره دغه خلک ختمیږي که نه، زما روره او ستا روره او د بل روره چې د چا کې استعداد دي، ټیلنټي، مونږ مخکې ویلي دي چې کونال پانډیا، هاردیک پانډیا، ټام کرن، سیم کرن په انګلینډ دا فی الحال لوبیږي، هیڅ مشکل نشته. مګر چې استعداد نشته دی او ته یې چې یاره خامخا باید دغسې زما رور او زما تره زوی دې نه تیر شي. بل یو بل شی چې ما لیدلی دی دا زما د خپلو سترګو حال هلته تجربه وه 2019 کامنټرۍ کې کرکټ بورډ کې. د کرکټ بورډ دا کوم ټاپ افیشل چې تاسې ټولو نه زما هیله ده چې تاسې ملي اتلان داسې ټریټ کوئ چې دا واقعي اتلان دي. ګوره داسې په نوم اتلان نه، نومونه هم داسې غټ غټ ورکړي، افغانستان دی ماشاءالله اتل. مګر چې بیا کرکټ بورډ ته راشي چیرمین ورنه پوښتنه کوي شاپور زادران نه چې ته د کوم مجلې یا د کوم اخبار خبریال یې، ته کوم یو دغه سره کار کوي تلویزیون سره. دا په دې نو خبر چې شاپور زادران زموږ ملي اتل دی. په خپلو سترګو مولې شاپور زادران VIP سیکشن کې نه پرېښوده چې لکه دا نن CEO صاحب اډر دی، هغه مخکینی پخواني CEO چې دلته باید څوک خاص میلمانه راتله 2,500 روپۍ د هغې ټیکټ و. ما ورته پرېږده مړه دا واله 2,500 دا چې شی کوئ، لکه دا ډېر عجیبه. ته خپل اتلانو ته چې عزت نه ورکوې. ګوره
په دې ټیم کې د شهزاد محمدي نه رور شته، نه تره زوی شته، نه ماما زوی شته. هغه دی د میلمستون نه یم یا ویسته یا ونیسته او جنجال شو، خو چې خبره شوي نه یم داسې نه راپارېږي. نو دا مسله هغه سره په یو حد پورې وشوه، کرکټ بورډ ډینای کړه، خو مسله راپورته شوه. دویم سمیع الله شینواري صاحب پوسټ کړه چې 3 هفتې وروسته زه کرکټ بورډ ته داخل شوم. ګوره سمیع الله شینواري نه پکې رول شته، نه تره زوی شته، نه دغه شته. بغیر د دې نه شینواري موږ په قوم یو غټ قوم یو ماشاءالله چې استعدادي، خو غریب 3 هفتې لکه یو سړی چې د ملت دپاره 15 کاله 8 کاله 10 کاله ځان خوار کې چې هر شی کړی دی، اتل ورته نو ته اتل څنګه په کرکټ بورډ کې نه پرېږدې؟ کرکټ بورډ کې باید دوی دپاره سپیشل میلمستوني چې یو ټیسټ یې پاس نه کړ، تا کیمپ کې نه دی اچولی، ناره بیګ ډیل. هلته دې کیني هغه پاس هغه وی آی پي سیکشن کې کلارې شي، شي ځای کې هغې ځای کې ناستې خبرې دې کوي. را دې شي مثلا شهزاد په کیمپ کې نه دی، دغه نه دی، سمیع الله شینواری نه دی، حضرت زازی نه دی، بل نه دی، هلته یې کلارې کیني پاس ځای نه نورو پلیرانو ته دې ګوري، ګپ شپ ته لګئ، که راځي هلته د دغه نه وروسته بیا ورسره میلاویږي، هېڅ مشکل نشته. دا باید خپلو کې دوی دپاره داسې ځای چې دی راشي، کرکټ بورډ د دوی کور دی، دا داسې دی لکه د زموږ د خاص د پلیرانو کور. اصل کې دا باید د ټول افغانستان د افغانانو کوري، مګر حالات داسې دي چې نشي کېدی. خو دا ملي اتلان چې دي دا خلک دوی خو باید هر وخت ویلکمي ته ورته ویلکم وکړي. او دا د کرکټ بورډ نه زما هیله ده چې دوی ته ښه پوره عزت ورکوي. په دې ستاسې عزت کمیږي نه، په دې ستاسې عزت نور زیاتیږي. څومره چې عزت ورکوي هماغومره به خدای پاک تاته عزت درکوي. نو دې پلیرانو سره هر یو هیچا سره بد سلوکي مه کوئ. اوس کریم صادق صاحب دی، دا نور دي، دې ټولو خپله وخت کې خواري کړې ده. کرکټ بورډ راغی په تیاره ډوډۍ واوړېده او نه دا وظیفه ده تنخواګانې اخلې، پرمختګ به ورکوئ. مګر چا چې ورته کار کړی دی همداسې حمید چرخي اوس دلته امریکې ته ښه دی چې راغلی بېغمه مزې کوي، په کیسه کې هم اوس نه یو حساب باندې که نه، نو هغه هم ورته کار کړی. نورو خلکو هم لکه چا چې د کرکټ ته کار کړی دی، کرکټ یې دې ځای ته راوستی دی، هغوی باید هغوی ته تل عزت ورکړل شي. ما هغه د افغانستان انډر 19 په ورلډ کپ کې کوته که نه دا زموږ ملي سرود ورسره غږېده. زه دونه انډر 19 میچونه نه ګورم، مګر داسې سخت خوشحاله کېدم چې خدای پاکه شکر دی چې زموږ ټیم شته پکې، په دې باندې خوشحاله شو. نو تاسې دا ټیم هم دغې خلکو د برکت ته دی، که ځوانان که راتلونکي که ینګسټر د بورډ هر غړي نه زما دا هیله ده چې باید ورسره مکمل ښه اخلاقونه کار واخلي. تاسې ډېر بد اخلاقه، اکثریت ډېر بد اخلاقه خلک یاستئ. ستاسې اخلاقیات چې دي یو خو داسې چې صفر وي، یو ماینس وي، تاسې نیګیټیو کې یاستئ. په دې ستاسې 2 روپۍ هم نه خرچ کېږي چې تاسې چا سره ښه اخلاق وکړئ او یا ورته ښه خبره وکړئ، هېڅ مو هم خرچه پرې نه راځي. نو ښه به دا چې د کرکټ بورډ والا خلک زموږ پلیرانو سره، زموږ راتلونکي پلیرانو سره، زموږ ډومestic پلیرانو سره دې ټولو ته عزت ورکړي او ښه سلوک ورسره وکړي. داسې نه چې هلته اوس په کرکټ بورډ په دغه کې ایساروئ او بد سلوکي. دی باید داسې فیلینګ وکړي چې والله کرکټ بورډ ته راځم، الحمدلله یو نو وټ I played for Afghanistan، ما خپل وطن دپاره افغانستان دپاره لوبه کړې ده، دا زما دغه دی، زه راځم زما عزت کېږي. دا تیشی شو چې هغه راځي او دلته مشر راتلی او دلته داسې او دننه یې مه راپرېږده او میلمستون دومره غټ کرکټ بورډ دی، دا متیش ته ساتلی دی. دا هم د دې پلیرانو برکت دی. نو دغه مې یو خبره په دې باندې زیاتې خبرې نه کوم، باید زیاتې پیوشي، خو دا هیله ده چې کرکټ بورډ په دې باندې کار وکړي. زموږ هر نیوکه کنسټرکټیو کریټیسیزم وي. زموږ کوشش دی چې کرکټ پرمختګ وکړي. موږ چې وی چې راشد خان د کیپټن شي، هغه دې دپاره چې فی الحال بل داسې کپتان نه ښکارېده. نجیب الله زادران صاحب ښه دی، مګر داسې چویس و چې بس بل چویس نو، د هغه معلومات نه کېږي. یو میچ کې به راځي سکور به وکړي 50 60 70 یا یو شی، بیا به 4-5 میچونو کې سکور نه کوي. نو چې سکور نه کوي پریشر به په ده راشي، چې په ده پریشر راشي په ټیم پریشر راځي. راشد خان چې چا وی چې راشد خان صاحب مثلا د په دغه د په بالینګ باندې فرق راځي، هیڅ فرق نه راځي. راشد خان نور ذمہواری سره بالینګ کوي. یو داسې چې ته ځان ته بالینګ کوي چې یاره زه بالینګ کوم او ښه بالینګ، دا شی په ملي ټیم کې دی، دا په شخصي لیګونو کې چې ته چې زه 4 اورو کې 1 وکټه واخلم، 2 وکټه واخلم، 3 وکټه واخلم او ښه بالینګ وکړم، ښه پرفارمنس نه. ملي ټیم کې ملي احساسي، ته غواړې چې خپل وطن ته میچونه وګټې،
کته د افغانستان پاکستان هندوستان دا ټول خپل کیپونه هغوی نه چپی اخلي هلمټ او سینچرانې چې وایي دغه ولې دا ملي احساس ملي احساس دپاره ضروري نه چې ته هر میچ کې 15 وکټې واخلې ته کروشل وخت کې راځه 1 وکټ اخله اور میډن کوه سکور کم ورکوه د راشد خان سره اوس دا ټول چویسز شته هر کله چې زړه وغواړي ځان راوستی شي هر کله چې زړه وغواړي ځان لرې کولی شي هر کله چې زړه وغواړي په بیټینګ کې په بالینګ کې هر څه چینجز په فیلډینګ کې چې څه د زړه غواړي هغه دی کولی شي دا یو ډېره غټه لګژري ده یو غټ پلیر سره چې داسې موقع تا ته په لاس درشي دې سره به ستا پرفارمنس خراب نه ستا پرفارمنس ښه شي کله کله ته اوس مثلا هغه د زیمبابوې چې کوم کوالیفیکیشن او هغه خلک یادوي که نه هغه وخت بدل و هغې وخت کې راشد خان ځوان و ورویشته کپتانۍ کې ډېر زیات پخواني ګروګان پکې وو پخواني ګروګان زه څوک یادوم مثلا هغې وخت کې کریم صادق صاحب و اصغر و دولت زادران و دغه نورعلي زادران و حمید حسن صاحب و سمیع الله شینواری و ډېر داسې لکه هغه پخواني هغه ګروپ نو ګوره محمد شهزاد و دا ګروپ دومره په اسانه باندې ته هغه ریسپیکټ چې کوم هغه ته نشي ګټلی اوس راشد خان چې دی د دنیا ریسپیکټ ګټلی دی پلیران هغه ته ریسپیکټ په نظر ګوري عزت ګوري پلیران ورته په داسې نظر ګوري چې موږ غواړو داسې شو راتلونکي کې سو هی از ا ګډ رول ماډل چې یو سړی رول ماډل یې ښه هغه به هماغه باید کپتاني چې ستا ټیم ورپسي مهمه خبره دا ده باید زموږ ټیم کې اصغر افغان په T20 کې ټیم کې هم نه کوي بیا هماغه سلسلې راځي نړیوال جام والا کیسه نه کېږي هغه 2019 ورلډ کپ کې ستاسې ګلبدین کپتان او که ستاسې اصغر هم کپتان وای که نه همدغسې به مو ټول میچونه بیلل ځکه هما عمره کلوز لاړه کلوز میچونه هم بیلو ده نو په کپتان سلسله پکې دی کې نه وه هغه پیچونه داسې وو دا وخت سره اول فرش وکټې وې موږ والو خوړه چې کله وروسته وکټې ښه شوې زموږ ټیم ورسره نور هم ښه کېده زموږ سپین بالینګ ګوره پاکستان خلاف 220 هغوی په مشکله وکړه انډیا 230 ټارګټ چې موږ نه کړی و د انډیا غوندې ټیم همدغسې نو چې څومره وکټې دغه کېدی زموږ سپینران افیکټیو کېده او د کپتان ځای نو هغه بدل و دا کنډیشن بدلی اوس اماراتو کې ورلډ کپ دی اماراتو کې یو بل ښه کار به دا کېږي چې مثلا آی پی ایل دوی کوي د سپټمبر 18 نه واخلې تر اکتوبر 14 15 دغې پورې نو دا یو میاشت کې چې کوم د آی پی ایل لوبې په دې د اماراتو پیچونو باندې وشي دومره ګراونډونه نشته ټول 2-3 ګراونډه دي دا 3 واړه ګراونډونه دا به داسې شي پیچونه چې دا به سلو شي خراب به شي پوه شوې د سپیننګ دپاره پرفیکټ شي آی سی سی د سره صرف یوه هفته ده هغه اولنۍ چې کله دغه شروع کېږي نړیوال جام T20 د اکتوبر 18 نه تر 40 پورې دا لوبې په عمان کې دي نو آی سی سی سره تقریبا یو هفته ده چې دا پیچونه فرش کی هر څونه کوشش چې وکړي هغسې نه دغه کېږي لکه څنګه چې باید بیټینګ پیراډایز وي نو شی به کېږي پیچز به بیا هم سپینران دپاره هیلپفولي فرش وکټه به وي اولنۍ شپږ اته اوره مهم دي په هغې کې به بال نه وي او چې تاسو سټرایکر یې مثلا حضرت زازی در سره دا چې هم صدیق اتل لیفټ هینډر او رحمان الله ګربز دا درې تاسو سره ټاپ کی نو دې مطلب اولنۍ اته اوره به ته کیپټلایز کې تاسو سره باید کم از کم په دې اولنۍ اته اورو کې 80 رنزې راغلي لیاتیا نو بیا هغې وروسته چې زموږ باقي وکټ ورو سلو کېږي چې موږ 150 پلس ټارګټ کوو که نه موږ نه بل ټیم په اسانه نشي کولی ښه مقابله به وي ورسره نو انشاءالله ښه موقع شته دی او راشد خان صاحب چې دی کپتان بس بهترین کپتان شو باید په دنیا کې زموږ داسې څیرې چې هغه دنیا پیژني او زموږ د افغانستان کرکټ ورسره پرمختګ وکړي زموږ کرکټ د نړۍ په دغه کې د نړۍ په تصویر یا نړیوالو سترګو باندې داسې شو چې ډیپ ته روانو یو وخت کې ډیر ورته خلک ایکسایټډ وو چې ولا دا زبردست ټیم را روان دی خو چې فرمان کسکر یوسف ځای راغی د ناپوهۍ هم دا د کاري چې بس دغسې خراب تراب کړه میچونه را سره هېچ هم نه کوي آیرلینډ سره لګیا ده ساوت افریقې میچونه را روان دي او دغه سره موږ سره څوک لوبې نه کوي ولې کمرشل پیدا ورته نه وي څوک یې ګوري نه هغه یې مړه کتونکي نه لري ولې موږ ستاسې سره لوبې وکړو هغه میډیا رایټس او ټي وي هغه یې خلي نه نو چې راشد خان ستا کپتاني یو څو ښه لوبې ټیمونو سره وشي راتلونکي زموږ پاکستان سره لوبې دي انشاءالله باید هیله چې دا وشي نو که هغه مونږ
پاکستان بیټ کړی نو ورلد کپ ته به یو بهترین سټارټ سره لاړ شو ان شاء الله. زما هیله ده راشد خان صاحب کپتانی چې ده مونږ همدا غوښته د کرکټ اکثره مینوالو همدا غوښته چې راشد خان صاحب کپتان شي. راشد خان صاحب ومنله. ډیره مننه به درنه ځکه وکړو چې زمونږ خوښه همدا وه د ولس او د خپل وطن کپتاني چې دا ویاړ دی، دا افتخار دی. دا کله راځي او که ته رښتیا هغه تا ویلو چې تر هغې واده نه کومه چې نړیوال جام ونه ګټم نو یو نیور نو. زه خو د پاسیبلیټي والا سړی یم. بنګلادیش انډر 19 ورلد کپ وګاټه، انډیا یې ماته کړه، نور ټیمونه یې مات کړه، پاکستان هر څوک یو ای کې میچونه دي او موږ سره انډیا، انګلند، ساوث افریقا دا درې را سره دي، بیا بل بنګلادیش یا آیرلینډ راشي. خو ساوث افریقا به انشاءالله ووهو، انګلند او انډیا سره زموږ ټایټ ټاکرئ، سپین باندې چې دی موږ دوی ګیرولی شو. ګوره موږ ایشیا کپ او موږ نه انډیا هغه میچ ورسره زموږ ټای شو 50 اووره. نو 100 اووره خو بیا پرېږده، بیا خو خدای پاک وایي خدای دې راوله. نو 100 اوورو کې انشاءالله زما په نظر باندې د افغانستان ډېر زیات چانس دی چې سیمی فاینل ته وځي. بیا معلومات مهمه دا ده چې دوی څنګه سکواډ سلیکټ کوي، چې سکواډ سلیکشن وکړي بیا به هغه وخت سره په هغې باندې حقیقت بیس باندې خبرې کوو. اوس خو زموږ وطن دی، موږ غواړو چې نړیوال جام مو ګټي. خو اولنی سټپ سیمی فاینل ته رسیدل دي، بیا 2 لوبې دي. هغه 2 لوبو کې موږ سره میچ ویننګ پلیران دي. ما ته څوی حضرت زازي، رحمان الله ګربز، هر چا 80 اویا رنزې وکړي او راشد خان، مجیب، نبی 3-4 وکټې واخیستې. وی ګره بی ان د فاینل. نو بس بیا په دې باندې نور خبرې بل وخت کوو چې کوم نیوز راشي یا څه دغه راشي. ستاسې ټولو د کتلو شیر کولو نه یو جهان مننه. ستاسې ورور نجیب الله شینواری په لوی الله مسپارم. خدای په امان. السلام علیکم.